پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سلام مشې، ښه راغلاست درته وایم. مارج صاحب، خواجه آصف وخت ناوخت په اسلامي امارت باندې تورونه پورې کړي، هغه دې بیا یو ځل دغه تور رد شو، یو ځل بیا وویل شول چې نه د پاکستان خبرې ناسمې دي او د هندوستان لوري ویل شول. فکر کوئ چې دغه تورونه ښاغلی آصف ولې لګوي؟ مننه جناب العالی صاحب محترم، تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو کاروونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان خو ما بار بار ویلي چې د غلطو پالیسیو، غلطو سیاستونو، ظلم و زیاتۍ او بېکفایتۍ او تدبیر نه نیول او ژمنتیا د چارواکو د یو هېواد په توګه چې هېواد د بقا آینده لپاره ځکه دوی پرې باور نه لري، داسې کړنې ترسره کړلې چې اوس نړیوالو ته هم بې باوره شول. ځکه نړیوالو غربي نړۍ ته جوړ کړی او د خپلو موخو د اهدافو دپاره اوس د اهداف دی وړاندې نشي وړلی، فیل سوي، ناکام سوي دي. خپل وګړي یې ټول تراجیک سوي دي ځکه دوی ظلم و زیاتی چې کړی د هغوی اوس خپل حق حقوق غواړي. دې خواته له چین سره رابطې جوړې کړې، غربي نړۍ پرې پکاره ده. هند سره له پخوا نه اړیکې ښې نه وې، په هغوی باندې همیشه ښه اړیکې نه ساتلې. افغانستان سره چې اړیکې افغانستان هم خفه کړ. اوس راګیر د دې خو لپاره بېجایه لکه هغه د سهار چرګ همیشه کله کله بې وخته بانګونه وایي، کله هند ملامت کړي، کله نړیوال ملامت، کله افغانستان، کله ټي ټي پي، کله داعش، کله بل. اما چې ورته کښېنې راسه خبرو ته کښېنه یا ثبوت راکړه، سند راکړه، هېڅ شی نه لري. مارج صاحب، په ډېرې بخښنې سره آیا تاسو متوجه شوي یاستئ چې وخت ناوخت د پاکستان د حکومتي چارواکو په خبرو کې هم یو توپیر شته؟ دفاع وزیر یو څه وایي، کورنیو چارو وزیر بل څه وایي، استخباراتو مشر بل څه وایي، د پوځ مشر بل څه وایي. ولې؟ خو دا خو دروغ دي که نه، حقیقت نسته، ثبوت نسته، سند نسته. خو دوی خو د اقل یو هماهنګي باید خپل منځ کې ولري چې د حکومت په سطحه باندې خبرې روانې دي، بینالمللي میډیا ده، دا یې ګوري. هلته له ابتدا نه دوی جوړ شوی ده، د یهودي حکومت یو عادت نه درلوده و نه لري، دته 4 پایې جوړې کړې او ورته استقلالیت ورکړی ده. له هغه وجې نه دوی بهرنی کورنی سیاست له بهر نه اخلي، بیا هر یوه ته جدا ورکول کېږي سیاست. ته داسې وکړه، دی به داسې وکړي، هغه به داسې وکړي. دا یو حکومت نه، دولت نه ده، دا یو ایالت ده، سیاست یې بهرنی ده. نو بنا دوی مجبوره دي و دا د خپلو خلکو دپاره دا خبرې کوي. هند سره دا کار کوي، افغانستان. هند قطعا ضرورت نه لري له افغانستانه جګړه وکړي. که هند وغواړي دغه ثبات په پاکستان حمله کولی شي او داسې ډبوي لکه پخوا چې په 1965 کال کې او په 1901 کال کې وډباوه چې تر ننه پورې د دې پوځیانو ته لوی تانې پاتې که جامع ته 93,000 پوځیان وویستلي. نو هغه ضرورت د دې لپاره څه لري؟ یو خواته لوی لار ورسره لري، یو خواته خالصه یا دغه د پنجابیان له واګه نه ځي وراځي، نو هلته بیا بله مشکل نشته، دلته مشکل جوړېږي. داسې افاتو خبرې ځکه اوس راګیر دلته چین راوصله ده، غربي نړۍ پرې پکاره ده د خپلې بقا باور وکړه. دا اوسې خبرې کوي سیمه ییزه غونډه جوړوم، د سیمې هېوادونه وړم یا خبرو ته کښېنم. دا اوس غواړي ځان تبریا کړي. امارت اسلامي چارواکو ته اوس زارۍ کوي چې د خپل دوی د بقا دپاره دوی مرسته وکړي. دوی ډارېږي، دغه محراب او منبر خو ما ویلي دا ترې لاړه، افزار چې دی استعمالول د اسلام دین په نوم، دا اوس په افغانستان کې دي. دا ډارېږي که د طالبانو مشر مثلا ملا هیبت الله کوم فتوا ورکړي، ټول مني، تر هند مسلمانانو پورې دا فتوا منل کېږي او بیا پاکستان باندې راځي. دا اوس خلک راپورته سوي دي، جهاد رسما د پنجابیانو په وړاندې کوي، ملایان راجګ سوي دي، د مدرسې کسان راپورته سوي دي، پوځیان راپورته سوي دي دوی په ضد باندې. هلته د افغانستان په اړه دوی خبره کوي، پوځیان ورته وایي دا اسلامي ملک ده. دا اوس راګیر ده ځکه دا خبرې کوي، کله هند ادرس ورکوي، کله افغانستان، کله مارج صاحب، اوس به راشو په ډېر بخښنې سره مارج صاحب، اوس به راشو د بحث یو بل بود ته، اوس به راشو د بحث یو بل طرف ته. پخوا هم یو څو ورځې تر مخ د هندوستان لوړپوړو پوځي چارواکو حتی د پوځ مشر ویلي و چې د سندور کوم عملیات شو یوازې واړه عملیات او اصل عملیات پاتې دي. نن ډېر لوړپوړي چارواکي دا خبرې کړې چې
د پاکستان سره موږ جګړې ته آماده یو. آیا بله جګړه په لار کې ده مارچ صاحب؟ د چا منځ کې جګړه؟ د هند او پاکستان، د افغانستان هند پاکستان نه، هغه جګړه کنټرول جګړه ده. هغه امر له غرب متاسفانه ورکړل کېږي، یا خوشبختانه متاسفانه. مخکې هم دوی سره کر په کر سوله ترنګ او ټلیفون ورته بیا دوی افشا کړه چې غلي صاحب موږ دې ته اوس واک نه لرو. اوس فعلحال مسایل د اوکراین دي، د اوکراین مسله بدل کړي. دغه هلته نږدې سوي دي، تفاهم سوی ده، خاوره چې روسیې نیولې هغه روسیې ته ورکوي او نور معادنو کې به امریکا قراردادونه کوي. بل رژیم به راځي هغه ته به اجازه ورکوي چې اتحادیې اروپا ته ورسي، ناتو ته به نه ځي، هلته تفاهم کوي، بیا راځي بیرته د اسرائیلو د افغانستان او د نورو مسایلو ته وخت پکار، زمان پکار. زه ګمان کوم د سیاست یو خبره ده چې ډاکټر صاحب خلیزاد ویلي چې د داعش مرکزونه پټنځایونه په پاکستان کې د داعش خراسان بخش مرکز مطلقا تثبیت کړی پاکستان ده. نو له دغه چې نه غواړي چې داعشان کړه آماده کړي او تیاری کړي او د ادرسونه چې غلطۍ و دې خو ته منډي وي دا تاسو چې خبرې هم کوي. پاکستان او غرب د پردې شاته د داعش خراسان اوسه پخوانی ډلې تپلې، مثلا د شورا نظار یا شمالي ډلې یا پخوانی شرف فساد او دا کسان هم اسلام آباد غوښتل کېږي او پروسه د داعش خراسان ورکول کېږي. په دې باندې کار روان ده، تللي هم دي، مطبوعات هم پرې خبر دي چې هغوی ته وایي تاسې راسئ داعش خراسان او دا کډوال چې راویستلو لوڅولې او جامې ورڅې ترې اخیستله چې تش لاس راسي چې دوی احتیاج مجبوره سي چې دوی ته پیسې ورکړي. خو خوشبختي چېرته ده چې د افغانستان خلک او امارت اسلامي شدیدا له داعش نفرت لري. داعش دولت اسلامی عراق و شام، الف دال الف عین شین، دولت اسلامی عراق دا په موږ باندې هیڅ اړه نه لري. دا کوم د اسلامي نظام راوړي، اسلامي نظام په افغانستان کې دنه بهتر است. بله دا وجه د سوي نگرانی لري. اوس غواړي د شمالي ډلې تپلې د مقاومت ډلې او مشران غوښتي دي چې وي ته دا وظیفه ورکړي. یعنی مارچ صاحب تاسو په ټوله کې په دې باور یاستئ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به هیڅ کله نه کېږي ځکه کنټرول ده، درست؟ نو بالکل کچېرې نو بیا په مې میاشت کې 12 ورځنۍ جګړه ترڅنګ یې د 1999 کال ترڅنګ یې نورې جګړې چې تاسو پکې نوم واخیستلو هغه څنګه هغه کنټرول نه وي؟ نه، هغه وخت کې امر و چې دا کار به سوی هلته نور ملحوظات هلته موجود وو، نور مسایل وو. هغه وخت کې ما ته پوښتنه دلته پیدا شوه په ډېرې بښنې سره، څنګه امکان لري چې دوه هیوادونه چې سره په ګاونډ کې دي چې په میلیونها نفوس لري او اټومي وسلې لري او هر څه لري، دا د یوه هیواد دومره د غټې قومندې لاندې یعنې د امریکا ستاسو په وینا چې همیش وایي دا مخکې سیستم همداسې جوړ سوی هر سوی ده. هغه سیستمونه دلته اوس کار کوي، تر ډېر وخته شاید نور هم کار کوي، 100 کالو نوره پورې هم دا متاسفانه همدغسې جوړښت همداسې ده. دا کامن ویلت او دا نور سیستمونه له ډېر پخوا نه چې مثلا شرقي کمپنیان د ترال 1414 دې کالونو وروسته کراکرا هلته یو سیستم جوړ سه. بیا پس انګریزانو چې مداخله وکړله په 1809 دې کالو کې سیستم په استعماري واوښته. اوس بیا سیستم په کامن ویلت په دې مسایلو کې راغلی ده. دا وجه ده چې دوی څه نشي کولی متاسفانه. اورئ صاحب؟ بله ستاسو غږ لرم مارچ صاحب. دا مسایل شپېتم کال جګړه سره د پاکستان دی تثبیتولو د پاره و چې دا تثبیت چې دغه جغرافیه حکومت ته هغه بیا د غربیانو ته زبرځواک هېوادونو ته مطرح نه ده چې څومره تلفات ورکول کېږي، څومره مصارف کېږي. دوی هغه لوی ستراتیژي ته ځان رسوي، هغه بیا نو نور هر څه مسایل تکتیکونه صفایي جدا ده. یو کال جګړه د بنګال جدایي وه چې شیخ مجیب الرحمن سره خبره سوې وه او هند ته ویل سوي دې کې به کومک کوي. نو وجه دا وه چې هغه او افغانستان حکومت صاحب شاته امر و چې ته به یو بلس اخواته حرکت نه کوي. دغه هغه وختو کې دا کنټرول او اوس هم کنټرول جګړې ځکه دواړه مجبوره دي د ناتو غیر مستقیم غړي هم دي، دغه په قاعده باندې نشي کولی چې داسې عمل وکړي او د خپله اجازه د اتوم چې دواړه لري هم دوی په دې کې هم نښتي دي. او بل سیستم بودیجه بازار اروپایي دا مسایل بیا ورته مشکلات جوړیږي. دغه لپاره دوی مجبوره دي هند نشي کولی چې مستقیما روسیې سره اړیکې جوړې کړي یا مستقیم د امریکا سره جوړ کړي. مجبور هغه بالانس سیاست د خپل راتلونکي لپاره ولري او پاکستان خو یو ایالت د غربي نړۍ ده. نو ځکه دغه جګړه کنټرول جګړه ده.
درست. مارج صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې وخت مو راکړ.